درنو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا ستر پوځي مقام د افغانستان جګړه ستراتیژیکه ناکامي او ماته وګڼله. د امریکا د پوځ عمومي لوی درستیز مارک میلي ویلي چې په افغانستان کې د امریکا 100 کلنه جګړه ستراتیژیکه ناکامي وه او د ده په باور متحده ایالاتو باید څو زره پوځیان په افغانستان کې ساتلي وای چې د طالبانو د تسلط چې په وینا یې له اټکلونو چټک رامنځته شو مخنیوی شوی وای. جنرال میلي چې د دفاع وزیر او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره یوځای د سنا مجلس د وسلوال پوځ د خدماتو د کمیټې په استعمامي غونډه کې ګډون کړی و، امریکایي وکیلانو ته په خطاب کې وویل چې د هغه په شخصي نظر باید لږ تر لږه 2.5 زره امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وای چې د افغانستان د حکومت د له منځه تللو او په هغه هیواد باندې د طالبانو د برلاسي کېدو مخنیوی شوی وای. دغه لوړپوړي امریکایي پوځي وویل چې د 2020 کال په وروستیو کې هغه ویلي و چې د افغانستان نه ځواکونو په بیړه ایستل او د افغانستان شرایط په پام کې نه نیول د لاسته راوړنو د له منځه تللو او د افغانستان د حکومت د سقوط سبب کیږي. خو د امریکا ولسمشر جو بایډن د اپریل په میاشت کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي پوځیان د اګست میاشتې تر پایه له افغانستان څخه ووځي. ښاغلي میلي طالبانو ته د ترهګرو خطاب وکړ او ویل باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي سازمان او دی هغوی تر اوسه د القاعدې شبکې سره خپلې اړیکې نه دي غوڅې کړي. هیڅ یو نوم هم نه لرم چې له چا سره مقابل یو ولیدل شي چې آیا طالبان کولی شي خپل واک وساتي او یا دا چې هغه هیواد به د یوې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. هغه ټینګار وکړ چې ممکن او په زیات واقعي احتمال سره به په افغانستان کې نوې شوې القاعده شبکه داعش د 12 او 14 میاشتو په ترڅ کې راوټوکېږي او ویل موږ باید د تورستي بریدونو نه چې د افغانستان څخه متوجه دي د متحده ایالاتو او د هغوی د خلکو ساتنې ته دوام ورکړو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.